هنګو کې په پولیس پوستي برید کې د وژل شوي پولیس سرتیرو جنازې لمونځ د هنګو پولیس لاین کې ادا کړل شو چې پکې د پولیس افسرانو او نورو ګڼ شمېر تنانو ګډون کړی و. د جولای په 29مه د شپې په مهال د هنګو ضلعې د خزینې پر پولیس پوستي وسلوال برید شوی و. د څو ساعتونو نښتې په ترڅ کې د ډي اس پي دیار خان په ګډون 10 پولیس سرتیري پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د کوهاټ د سیمې د پولیسو مشر آر پی او عرفان طارق ویلي پولیسو د ضلعي پولیس افسر طارق حبیب په مشرۍ کې د بریدګرو پر ضد جوابي عملیات کړي چې پکې 8 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د وژل شوي پولیسو په ډله کې ډي اس پي دیار خان، اے ایس آئی کفایت الله، اے ایس آئی قاصد علي، लाइन हेड कांस्टेबल सनाउल्लाह, हेड कांस्टेबल इम्तियाज, कांस्टेबल मुदस्सिर, कांस्टेबल शाबान अली, कांस्टेबल समद, कांस्टेबल सईद खान او कांस्टेबल ندیم شامل دي. آر پی او عرفان طارق ویلي چې د هنګو پولیسو د سختو شرایطو سره سره په بهادرۍ سره د بریدګرو مقابله وکړه او د هغوی برید یې شنډ کړه. د برید مسؤلیت د پاکستان تحریک طالبان ټي ټي پي وسلوال ډلې منلې. خالد نیاز، شال نیوز، پیښور.